دا پوښتنه به تاسو سره هم وي چې دا زموږ ځوان لوبغاړي ولې یو دم له فارم ولویږي او په ملي لوبډله کې تر څو ښو لوبو وروسته بیخي فکر کوي چې یاره د دوی کرکټ نور نه زده، داسې به فارم خراب شي یا هغه لوبې به خراب شي. په دې کې ډېر مثالونه موږ لرو، ځانګړي لوبغاړي نه ټارګټ کوو او د چا نوم هم نه اخلو ځکه ځوانان دي چې بد اغیزه پې ونه کړي. زموږ هدف خالي دا ده چې دغه ځوانان څنګه کولی شي بیرته خپل عادي حالت ته ځانونه راولي. د دې لپاره زما سره چې کوم سوچ دی ولې زموږ لوبغاړي له فارم غورځي. کله چې دوی ملي لوبډلې ته راځي له هغې وړاندې د دوی ډریم دا وي چې ملي لوبډلې ته راشي، خواري هم کوي، محنت هم کوي، د ورځې په ساعتونو زه وینم چې زه فکر کوم چې په ټوله دنیا کې به افغان لوبغاړي هغه ډېر محنت کوونکي لوبغاړي واوسي، ځکه په انګلستان کې یوازې په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځلې یو پروفیشنل کرکټر تمرینات کوي او په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل میچونه کوي په ټوله اونۍ کې. دغسې په نوره دنیا کې هم شاید وي، خو په افغانستان کې 7 ورځې هم تمرینات کوي، هم کرکټ کوي، هم جیم کوي، هر شی کوي. خو چې ملي لوبډلې ته راشي په ملي لوبډله کې هم یو څو ښې لوبې کوي، هغې نه وروسته د یو دم کرکټ خراب شي. د دې وجه دا ده ما چې څومره سوچ کړی زه چې څه وایم دا ما لیدلي هم دي اورېدلي مې هم دي او په دې یقین وسم یم. زموږ لوبغاړي چې ملي لوبډلې ته راشي بیا دلته فوکس دا وي چې دا به کله تجارتي لیګونو ته غوره کیږي. بیا ډریم ملي لوبډلې په ځای تجارتي لیګونه شي. تجارتي لیګونو کې چې کله انتخاب شي بیا دا سوچ وي چې یو کور واخلي، حق یې دی باید واخلي. دا سوچ وي چې یو ښه موټر واخلي، حق یې دی باید واخلي. بیا دا سوچ وي چې د دوبۍ ګرین کارډ او دا شی نه څنګه ترلاسه کړي، دا دې هم ترلاسه کړي، حق یې دی. بیا په دوبۍ کې کور او ژوند او زندګي. خو د دې ټولو کیسو نه وروسته بیا فوکس دا وي چې څنګه د یو بزنس خاوند شي. دا هم زما لاند ده چې د هر سړي حق ته باید بزنس هم ولري. خو یو شی چې دوی هیروي هغه دا وي چې د دوی اصلي بزنس همدغه کرکټ دی. که دوی د خپل کرکټ ته ډیر فوکس وکړي نو دوی شاید ډیرې پیسې پکې وګټي. د دوی دا ټول فوکس بیا په دې بزنس او په دې کیسو باندې شي او هلته په اصلي کیسه باندې چې په ملي لوبډله کې لوبېدل دي د دوی فوکس کم شي، ډي فوکس شي. بیا ورو د دوی دا ذهن اوړي، د دوی دا ډریمز او دا اهداف چې دي دا بدلیږي موخې. نو دلته اهداف په ملي لوبډله کې ورو دوی نه پوهېږي، خو د دوی دغه ځای چې وي پوره کېدو شي په لوبډله کې. او وروسته چې کله دوی یو بد حالت ته لاړ شي چې په ډیرو میچونو کې دوی ښه پرفارمنسونه کوي، نو بیا فکر کوي چې کاش د دې په ځای چې ما په دوبۍ کې یا په بل ځای کې په یو واړه بزنس باندې سوچ کاوه نو په ملي لوبډله کې په لوبېدو په دوامداره لوبېدو مې باید سوچ کړی وای. او هغه دا ده چې ما باید خپلې لوبې ته ډیر فوکس کړی وای، ډیر پام مې کړی وای. زموږ په لوبډله دا زموږ د لوبډلې بیلنس چې نه برابرېږي وجه هم دا ده چې زموږ لوبغاړي ډي فوکس کیږي ډیر زر هغه خپل اهداف اصلي هدف دوی د لاسه ورکوي، نور واړه هدفونه ورسره تړي او هغه یوازینۍ وجه ده چې د دوی ذهن خرابوي. دا ډیر د اکثریت لوبغاړي، اکثریت نه ټول دغسې دي. د چا نوم که اوس واخلمه بده ده، خو دا څومره چې په ملي لوبډله کې لوبېږي دا ټول هم دغه شی دي. نو په دې خاطر باندې دوی ورځ تر بلې د ښه کېدو په ځای خرابېږي. نو د دې ویډیو هدف دا دی چې زموږ ټول لوبغاړي باید په دې وپوهېږي چې د دوی اصلي هدف او بزنس چې دا هم دا کرکټ، د کرکټ نه د خپله توجه نه اړوي. یو ځل چې له ملي لوبډلې ولوېدې بیا ځای ته نه راځي. مننه.